السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید برغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درنه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نوې ویډیو د واتس اپ باره کې دی. هغه هم ګران دوستانو څو وخت مخکې پر میډیا باندې دغه اوازې پیچل کېدلې او دغسې میسیجان خلکو ته راتلل چې د واتس اپ د خلکو ډیټا ټوله راخلي او په فیسبوک په نور ځای کې شیر کوي. دغه اوازې وي او اوس د واتس اپ له خوا څخه ټولو دوستانو ته، ټولو واتس اپ لرونکو دوستانو ته چې په پاکستان کې اوسېږي که په افغانستان کې په چیرې اوسېږي، بس ټولو ته په سټاټس له لارې یا د وضعیت له لارې خلکو ته څو تصویران راغلل چې خلک به اوس هم په فکر کې دی چې آیا دا تصویران په څه باره کې دی، د دې تصویرانو څه مطلب دی. دغه ویډیو زما نه په دې باره کې دغه تصویرانو خلاصه زه تاسو ته ووایم. نو ګران محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پایه پوره وګورئ. کوم چیرې تاسو نوې ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته بیا ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد په پوره خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ګران محترمین دوستانو، تاسو راسئ ویډیو واتس اپ ته یو ځلې. تاسو ته ګران دوستانو، کله چې واتس اپ ته تاسو پر دغه سټاټس لیکل شوی دی یا پر دغه وضعیت باندې تاسو کلیک وکړئ، په واتس اپ کې دغسې په ټخ د ښکاره شوی دی، دغسې ځای راغلی. اوس ځینې دوستان په دې فکر کې دي چې آیا دا له څه لپاره دی، تاواني دی که ګټمن دی. ځینې دوستان په دا فکر کې دي. د دې خو زه ترجمه درته کوم، تاسو ته معلومات کوم. تاسو چې راخلاص کړئ دغه اوله صفحه تاسو ته وایي چې خپل لنګویج خپل په فارسي ژبه کې چې مثلا په هره ژبه چې تاسو پوهېږئ دلته لیکل شوی دی وایي واتس اپ اکنون از ویژگی وضعیت استفاده میکند. وایي واتس اپ چې دی اوس د وضعیت یعنې د سټاټس څخه استفاده کوي، په نورو شیانو مو کار نه لري. دی تاسو ته خپل معلومات تر دغه وضعیت له لارې یعنې د دغه سټاټس له لارې تاسو ته خبر درکوي، دغه ځای استعمالوي. و دغه وست دغه واتساپ ورلوی و ما از اینجا شما را درباره تازه ترین ویژگی ها و بروز رسانی ها آگاه خواهیم کرد. و موږ غواړو ما از اینجا شما را موږ په دې ځای کې د سټاټس له لارې څخه تاسو ته نوي خبرونه مثلا د واتساپ باره کې چې کوم خبره وي موږ تاسو له دې ځای کې تاسو څخه آگاه خواهیم داد، معنی تاسو ته خبر درکوو چې نو خبر راسي موږ تاسو له دې ځای کې خبر درکوو چې واتساپ کې دا وجه ده. دوم دلته خانه راغلی وای تنها چیزی که تازه نیست تعهدی ما به حریم خصوصی شما است. و تنها هغه شی چې تازه نه وي، مثلا چې د ضروري شی نه وي هغه موږ ته حریم خصوصی شماست، هغه ستاسو خپل کار دی. موږ تاسو په تعهد سره ستاسو په فکر سره کار نه لرو، تاسو خپل کار کوئ. دلته بله خانه ده وای واتساپ نمیتواند مکالمات خصوصی را بخواند. یعنی وای واتساپ نسی کولی ستاسو میسیجان ووایي، مثلا تاسو د چاته میسیجان استوي ستاسو مکالمات یعنی ستاسو اواز یا ستاسو پیامونه دی ووایي یا شنود کند یا واوري، نه ویلی سي نه ستاسو آواز اوریدلی سي واتساپ، چرا که آنها با رمزگذاری سرتاسری محافظت شدن. ځکه چې دغه ستاسو میسیجان، ستاسو ویډیو، ستاسو تصویران، ستاسو اوازونه دغه کلب سرتاسري معنی په ټوله جهان کې د کمپنۍ والا دغه کلب کړی چې بغیر له تاسو خپله بل څوک ستاسو اواز نه کمپنۍ والا اوریدلی سي نه بل څوک، دا محافظت سو، دا بند سو بالا ستاسو اواز هیڅوک نسي اوریدلی، که میسیج وي که ټلیفوني وي که د هر څه وي. او بالاخره وای برای جدیدترین اخبار با ما همراه باشید. لپاره د نوې خبرو مثلا موږ تاسو ته چې واتساپ کې یو نوې خبر درکوو، مثلا دغه اوس څو خبرونه موږ ته دوی چې راکړي دي په دغه ځای کې وای با ما همراه باشید، زموږ سره واوسئ، زموږ سره واوسئ. موږ تاسو ته ګړۍ په ګړۍ معنی چې یو نوې خبر راسي د واتساپ له لارې تاسو ته موږ ته دغسې خبر درکوو. نو ګران سره ځینې دوستان و په دې فکر کې وو چې آیا دا له څه باره کې دا تاواني دی که ګټمن دی. نو دا ګران سره تاسو ته وګورئ دا په دې باره کې چې واتساپ اوس د بعده که یو نوی شی پکې راسي بس دستي واتساپ موږ ته خبره کوي. مثلا په فیسبوک کې څه نشرات راسي او په واتساپ کې موږ تاسو په دغه ځای کې خبر راځي چې په واتساپ کې نوی خبر وسی موږ تاسو له دې ځای کې څخه خبره تر موږ پورې را رسوي. نو ګران محترمین دوستان، دا موږ تاسو نن نوې ویډیو کوم چې راځو نوې ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې په زړه پورې او خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. والسلام.